أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. طا سین میم دا د کتاب مبین آیاتونه دي. مونږ ته د موسی علی السلام او د فرعون سحال ټیک ټیک اورو د هغه خلکو د فائدې لپاره چې ایمان راوړي. واقعیا دا چې فرعون پزمکه کې سرکشي وکړه او داغه اوسیدونکو په ډلو ډلو کې تقسیم کړل. پاغوي کې به یو ډله ذلیل کوله، داغوی الکان به وجل او داغوی جنکای به ژوندۍ پرې خودلې. واقعي چې هغه د فساد کوونکو خلکو نه وو او مونږه اراده لرله چې کم خلک پزمکه کې ذلیل ساتل شوی وو چې په هغوی مهرباني وکړو او هغوی امامان جوړ کړو او هم هغوی وارثان کړو او پزمکه کې ورلا اقتدار ورکړو او داغوی په ذریعہ فرعون او حامان او داغوی لخرو ته هغه سو خيو چې د کم نه هغوی یریدل. مونږ د موسی علی السلام مور ته اشاره وکړه چې دلا ته ورکړه، بیا چې کله ستا سره د دې د مرګ خطر شي نو دې په دریاب کې واچوا او سیرا او غم کوا. مونږ به دې تعالی واپس راولو او دې با په پیغمبرانو کې شامل کړو. اخر دا چې د فرعون کور والو هغه د دریاب نه راوچت کړو د پاره د دې چې داغوی دشمن شي او داغوی د پاره د غم سبب جوړ شي. واقعي چې فرعون او حامان او داوی لخکریان په خپل تدبیر کې ډېر غلط کار کوونکي وو. د فرعون خزي هغه ته ویل دا زما او استاد لپاره د سترګو یخواله دي، د موجنا کې دې شي چې د زمونږ د لپاره فائدمن ثابت شي یا به ځان لزوي کړو او هغه د انجام نه خبره وو. هلته د موسی علی السلام د مور زړه بے قرار وو، نږدې وا چې داغه رازي ښکارا کړي وي. کومګه داغه زړه نوې مضبوط کړي د پاره د دې چې هغه زمون په واده باندې په ایمان راوړونکو کې شامل شي. هغه د ماشوم خور ته وویل ته په دپسې رستو ځه. نو هغه د لرینا هغه ته په داسې طریقه قتل چې دشمنانو ته هیڅ پته ونه لګیدله او مونږ په ماشوم باندې د اولنا د تیور کونکو خزو سینې حرام کړی وي. چې دا حالت ولیدو نو هغه جنې هغه ته وویل آیا زه درته یو داسې کور وخیم چې داغه خلک د دې د پالنې ذمہ واخلي او د دوی خیرخواهان بوي. په دې طریقه مونږه موسی علی السلام خپل مور له واپس راوستو چې داغه سترګې خوږی شي او غمجن نشي او په شي چې د الله وعده رښتینی و. لیکن اکثر خلک په دې خبرو نه پوهیږي. کله چې موسی علی السلام پوره ځوانۍ ته ورسېدو او خه مکمل شو نو مونږ ورله حکم او علم ورکړو. مونږه نیکانو خلکو لا هم دغه سی بدل ورکو. یو ورځ هغه خار ته په داسې وخت کې ورننوتو چې د خار خلک په غفلت کې وو. هلته هغه ولیدل چې دوه سړي جنگ کوي، یو دغه د خپل قوم سره وو او بل دغه د دشمن قوم سره تعلق لرلو. نو کوم سړي چې دغه د قوم وو هغه د دشمن د قوم د سړي خلاف داغونه امداد غوښتو. موسی علی السلام هغه له یو څوک ورکړو او داغه کاری تمام کړو. د دې کار د کول سره موسی علی السلام وویل دا د شیطان عمل دی، بهشکه هغه سخت دشمن دی او ښکارا بیلاری کون کې دی. بیا هغه وویل ای زما ربا ما په خپل نفس باندې ظلم وکړو، ما ته بخانه وکړي نو الله وبخو، بهشکه هغه بخون کې مهربان دی. موسی علیہ السلام وعده وکړه چې اے زما ربا دا احسان چې کم تا په ما باندې کړی دی د دین رستو با زه هیڅری د مجرمانو مددگار نه جوړېږم. بل ورځ هغه سحر وختي په یره په خار کې روان وو او د هر طرف نه خطر محسوسه ولا. نو سګوري چې پرونتري کم سړي امداد غوښتلې وو هغه ورته نن بیا आवाज کوي. موسی علیہ السلام هو ته ویل بهشکه چې ته ډېر بیلاری سړی یې. بیا چې کله موسی علیہ السلام اراده وکړه چې د دشمن په سړي باندې حمله وکړي نو هغه اسرایلی چغې کړې اے موسی آیا ته نن ما هغه سی وجنه لکه څنګه چې دی پرون یو سړی وجلې دی.
ته په دې ملک کې سرکش جوړېدل غواړې اصلاح کول نه غواړې د دین ورستو یو سړی د خار د اخر سرنا په منډه منډه راغې او وی ویل اے موسی په سردارانو کې ستا د قتل مشورې کیږي نو تو د دې زین اوزا زستا خیر خوایم د دې خبر پاورې دو سره موسی علی السلام په یرا او په خاموشه سره اوتو او دعای اوغتلا چې اے زما ربا ما د ظالمانو نه بچ کړي هر کله چې موسی علی السلام د مصر نه اوتو او مدین طرف ته روان شو نو وی ویل امید دې چې زما ربا ما په صحیح لار روان کړي او هر کله چې هغه د مدین کوی ته ورسېدو نو ډېر خلک ولیدل چې خپل ساروي وبکوي او دا غوینا په ډډه دوه خزو خپل ساروي رايسار کړی دي موسی علی السلام د دې خزونه ته پوسوکړو ستاسو سو پریشانی ده هغوی اویل مونږ خپل ساروي تر هغه نشو بوکوله تر سوچي د ګډبنو خپل ساروي استلی نوي او زمونږ پلار یو بوډا سړی دی موسی علیہ السلام چې دا واوریدل نو دا غوی ساروي او بوکړل بیا یو اړختا پسوري کې ناستو او وی ویل پروردګارا هر څه خیر چې ته په ما باندې نازل کړي زه داغه محتاج یم لک سات پس په دې دوانو خزو کې یو خزا ډیره په حیا سره د دخول راغلا او وی ویل زما پلار تا غواړي چې هغه درلا زمونږ د سارو او بو کولو بدله درکړي موسی علیہ السلام چې کلا دا وخواته ورسېدو او خپل ټوله قصې هغه ته واوره ولا نو هغه ورته ویل هیڅ یره مکوا اوس ته د ظالمانو نه بچوي په دې دوانو خزو کې یوې خزي خپل پلار ته ویل بابا جانا دا سړی نوکر کړه ځکه چې ته څوک نوکر کول غواړې نو پکار دی چې هغه مضبوط او امانتدار وي داغه پلار موسی علیہ السلام ته ویل زغواړم چې په دې خپلو دوه لونو کې یو تا ته پنیکا کړم خو په دې شرط چې تبا اته کال زما سره نوکری کوي او کولس کال دی پوره کړل نو دغه ستا خپل خوخه ده زه پتا سختی کول نه غواړم تبا ان شاء الله ما خنیک سړی بیا مومه موسی علیہ السلام ورته په جواب کې وویل بس داستا او زما په مینس کې فیصله شوه په دې دوانو نیټو کې چې هر یو نیټه زه پوره کړم نو بیا به څه زیاتې په ما باندې نوي او څه قول او اقرار چې مونږ کوو الله پاغه نگهبان دی او هر کله چې موسی علیہ السلام نیټه پوره کړه او د خپل ټبر سره روان شو نو تور طرف ته یو ور داو په نظر راغی هغه خپل کور والو ته وویل تاسو ایثار شئ ما یو ور لیدلې دی شاید چې تاسو له داغه زینا څه خبر راوړم یا با داغه ورنا یو اسکروټ راوړم چې تاسو ورته تاو دشئ هل ته چې ورسېدو نو د میدان په خې طرف په هغه مبارک ځای کې د یوې ونی نه आवाज وشو چې اے موسی زه الله يم د ټولو مخلوقات مالک او حکم وشو چې وګرځو خپل همسا نو سو وخت چې موسی علی السلام ولیدا چې همسا لکه د مار غوندي خوځيږي نو شا طرف ته منډه کړه او واپس اډو اون قتل حکم وشو اے موسی واپس راشه او مې ریګا ته بالکل محفوظ یې خپل لاس دی گریوان ته ورننه باسا زلیدون کې براوزی به د تکلیف نه او د یرینا د بچ کېدو د پاره خپل لاس ځان ته ورجخت کړه دا دور او خان نخدي ستاد رب د طرف نه فرعون او داغه درباریانو ته د پیش کولو د پاره هغه ډیر نافرمان خلق دي موسی علی السلام عرض کړو اے زما ربا ما خو داغه یو سړی وجلې دی یریګم چې هغه به ما مړ کړي زما رور زمانه زیات په جبه کې تکړه دی هغه زما سره د مددگار په تور الیګا چې هغه زما تایید وکړي زما سره فکر دی چې هغه با ما دروغجن وګڼي الله او فرمایل مونږ به ستاد رور په ذریعہ ستا مټي مضبوطی کړو او تاسو دوانو تبا داسې طاقت درکړو چې هغه با تاسو ته هیڅ نقصان نشي در رسولې زمونږ د نخو په زور با غلیب تاسو او تاسو د پیروکارانو وی بیا چې کلا موسی علی السلام هغه ته زمونږ سرګند نخي ویوړې نو هغه اویل چې دا د ځانه جوړ کړی شوی جادو دی بل څه نه دی او دا خبرې خو مونږه د خپل پلان نکو په زمانه کې هډو اورېدلې نه دی موسی علی السلام ورته په جواب کې وویل زما رب دا هغه سړي د حال نه خبر دی چې داغه د طرف نه هدایت راوړې دی او هغه خپېجنی چې اخري انجام با د چا خوي حق داده چې ظالمان هیڅ کلا
خلاصې نمومي. او فرعون اویل اے درباریانو ما ته خو ستاسو د پاره د ځان نه سیوا بل خدای نه دی معلوم. اے حامانا زما د پاره خو لګي خختی پخې کړه او یو دنګ مانې جوړ کړه، شاید چې زو ور اوخېجم او د موسی خدای اولې دیشم. زه خو دې دروغجن ګڼم. هغه او داغه لخرو پزمکه کې پناهقه د خپل لوی غرور وکړو او دا خیالي وکړو چې هغوی با مونږ ته هډو واپس نه راځي. اخر دا چې مونږه هغه او داغه لخري راونی ولې او سمندر تمو ور وګرځول. اوس وګورا چې د دې ظالمانو څنګه انجام شو. مونږ دا غوینا دوزخ ترابلون کې سو مشران جوړ کړل او د قیامت په ورځ با داغوی سره د هیڅ زین امداد ونشي. مونږ په دې دنیا کې په هغوی پسې لعنت ولګو او د قیامت په ورځ با هغوی په ډېر بد حال کې مبتلا وي. د پخوانو نسلونو د هلاکولو نه وروسته مونږه موسی علی السلام لا کتاب ورکړو چې د خلکو د پاره د عقل او د پوهې ذریعہ وا، سراسر هدایت او رحمت وو د پاره د دې چې شاید خلک تر سبق واخلي. اے نبی صلی الله علیه وسلم ته په هغه وخت کې نور پریوتو طرف ته موجود نه وي کله چې موږ موسی لا د شریعت دا فرمان ورکړو او نه ته په حاضرینو کې شامل وي، بلکې د دغه نورستو ستاد زمانه پوری مونږ ډېر نسلونه راپورته کړی دي او په هغه باندې ډېر زمانہ تیر شوی دا. ته د مدین په خلکو کې هم موجود نه وي چې ګني هغه ته دي زمونږ آیاتونه اورول، لیکن داغه وخت دا خبرونه خو درته مونږ درلېګو. او ته د تور په میدان کې هم په هغه وخت کې موجود نه وي کله چې مونږه موسی علی السلام ته په اول ځل आवाज کړي وو. لیکن دا ستاسو رب رحمت دی چې تا ته دا معلومات خودلې کیږي د پاره د دې چې ته هغه خلک خبردار کړي چې ستانه مخ کې ورتا بل خبردارون کې نه دی راغلي کې دي شي چې دا غوي عقل کار وکړي. او داسې مو زکه وکړل چې حسینا کله په د خپل عملونو په وجه سو مصیبت راشي نو دا وایي اے ربا تا ولی مونږ ته رسول نه را لېګو چې مونږه ستاسو آیاتونو پیروي کړې وي او په مؤمنانو کې شامل شوي وي. خو کله چې زمونږ د طرف نه حق هغوی ته راغې نو وی ویل دلا هغه سو ولی ورنکړې شو کم چې موسی علی السلام لا ورکړې شوی وو. آیا د خلکو داغې نه انکار نه دی کړي کم چې د دین مخ کې موسی علی السلام لا ورکړې شوی وو؟ هغوی اویل دوه جادو دی چې د یو بل مدد کوي او وی ویل مونږه یو هم نه منو. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا خدنو راوړی د الله د طرفنا یو کتاب چې هغه د دې دوانو نه زیات لار خودون کی وی که تاسو رښتینی یې زبهم په هغه باندې عمل شروع کړم. اوس کچری دوی ستاده مطالبه نه پوره کوي نو په هشا چې دوی په اصل کې په خپل خواهشاتو پسې روان دي او د هغه چانه با غټ گمراه بل څوک وي چې د الله د هدایت نه بغیر بس په خپل خواهشاتو پسې روان شو. بشکا الله داس ظالمانو ته هرگز هدایت نه کوي. او د نصیحت خبره مونږه مسلسل دوی ته رسولې ده د پاره د دې چې دوی د غفلت نه بیدار شي. کوم خلکو ته چې د دین مخ کې مونږه کتاب ورکړې وو هغوی په دې قران ایمان راوړي او کله چې دا هغوی ته اورول کیږي نو وايي چې مونږه په دې ایمان راوړو. دا واقعي حق دی زمونږ د رب د طرف نه، مونږ خود مخ کې نه مسلمانان یو. دا هغه خلک دي چې دوی لبا دوزل اجر ورکړي کیږي دا هغه صبر په بدله کې چې کم هغوی وکړو. هغوی بدی پنی کوي سره من کوي او کم رزق چې ورلا مونږ ور کړی دی دا غینه خرج کوي. او هر کله چې هغوی بهوده خبره واوریدله نو مخې تریواړه وو او وی ویل چې زمونږ د پاره زمونږ عملونه او ستاسو د پاره ستاسو عملونه پتا سو دی سلامتیاوی مونږ د جاهلانو پشان طریقه اختیارول نغواړو. بشکا اے نبی صلی الله علیه وسلم ته چې چاته هدایت کول غواړي هغه ته هدایت نشي کوله، خو الله چې چاته وغواړي هغه ته هدایت کوي او هغه هدایت قبلون کې خلق خپې جنې. دوی وایي کچري مونږه ستاسو د هدایت پیروي اختیار کړه نو مونږ با د خپل ځمکې نه اوشړلې شو. آیا دا حقیقت نه دی چې مونږه یو د امن زی حرم د دوی د پاره د اوسېدو زی جوړ کړو
چې هر قسم میوه ورتا زمونږ د طرف نه د رزق په تور به حساب را چلیږي خو په دوی کې اکثر خلک پوهیږي نه او ډیر داسې کلی مونږه تبا کړی دي چې داغه خلک د خپل ژوند پر روزګار باندې غاور شوي وو نو وګورئ دغه داغوی کورونه دي چې داغوی نورستو پکې ډیر کم خلک آباد شوي دي اخر هم مونږه وارثان شو او ستا رب تر هغه کلی هلاکون کې نوو تر سوچي داغ کلو په مرکز کې یو رسول نوو لګلې چې آیاتونه ورتا اورول او مونږه د کلو هلاکون کې نوو تر سوچي داغه اوسیدونکو ظالمان شوي نه وي تاسو ته چې صدر کړی شوی دی هغه تش د دنیا د ژوند سامان او د دنیا خایس دی او سوچ د الله سره دی هغه داغه نه بهتر او زیات باقی پات کېدونکو دي آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ آیا هغه څوک چې موږ ورسره خوا د کړی وي او هغه داغه مندون کی وي د هغه چا پشان کې دی شي چې موږ ورله صرف د دنیا د ژوند سامان ور کړی وي او بیا هغه د قیامت په ورځ د سزا د پاره پیش کېدونکي وي او هر نکړي دا خلک هغه ورځ چې هغه به دوی ته आवाज وکړي او تپوس به تری وکړي کمزې دي زما هغه شریکان چې تاسو به پری ګمان کولو دا قول چې 50 صحیح ثابتيږي هغه به وایي اے زمونږ ربا بهشکه دا هم هغه خلک دي چې مونږه گمراه کړي وو دوی مونږه هغه سي گمراه کړل لکه څنګه چې مونږ په خپل گمراه شوي وو مونږ ته اقرار کوو چې مونږه د دوی ذمہوار نه یو دوی خو زمونږ بندګي نه کوله بیا به دوی ته ویل شي چې आवाज وکړي اوس خپل شریکانو ته دوی به هوی ته आवाज وکړي خو هوی به ورلا هیڅ جواب ورنکړي او دا خلک به عذاب وویني کاش چې دوی نه غلار اختیارون کی وي او هر نکړي دا خلک هغه ورځ چې کله ورته هغه आवाज وکړي او تپوس تری وکړي چې کم رسولان درلېګلي شوی وو تاسو هغوی ته څه جواب ورکړي وو په هغه وخت کې به دوی هیڅ جواب ورنکړي او نه به دوی په خپل کې د یو بل نه تپوس کولی شي البته چا چې نن توبه وکړه او ایمان راوړو او نیک عمل وکړو نو دا امید کولی شي چې هلته په کامیاب خلکو کې وي ستارب چې سغواړي هغه پیدا کوي او د خپل کار د پاره چې څوک غواړي هغه په خپل منتخب کوي دا انتخاب د دې خلکو د کولو کار نه دی الله پاک دی او ډیر اوچت دی د هغه شرک نه چې دا خلک کوي ستارب ته معلوم دی هر هغه څه چې دا خلک په زړونو کې پټوي او هر هغه څه چې دوی ظاهروي هم دغه یو الله دی چې داغونه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشته هغه لره سنا ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم حکم هم داغه چلیږي او هم هغه ته تاسو ټول واپس کیږئ اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته په دې خبر غور کړی دی چې کو چری الله در باندې همیشه د قیامت پوري تورش په جوړ کړی نو د الله نه سیوا هغه کم معبود دی چې په تاسو برلان راولي آیا تاسو اورئ نه د دوی نه تاسو کړه آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې کو چری الله در باندې تر قیامت پوري ورځ جوړ کړی نو د الله نه سیوا هغه کم معبود دی چې په تاسو باش پراولي چې تاسو پکې آرام وکړئ آیا تاسو وینئ نه دا د هغه رحمت دی چې تاسو د پاره شپه او ورځ جوړ کړل چې پشپ کې آرام حاصل کړئ او د ورځې د خپل رب فضل ولټوي خای چې تاسو شکرګزار جوړ شئ او دا خلک دی هغه ورځ یاد ساتي کله چې ورته هغه आवाज وکړي او بیا تر تپوس وکړي کمزې دي زما شریکان چې تاسو به پری ګمان کولو او مونږ به د هر امت نه یو غوار او باسو بیا به وایو چې راوړې اوس خپل دلیل هغه وخت به هغوی ته پته ولګي چې حق د الله په طرف دی او رګ بشي داغوی هغه ټول درو کم چې هغوی د ځان جوړ کړي وو دا یو واقعیا ده چې قارون د موسی علی السلام د قوم یو سړی وو بیا هغه د خپل قوم نه باغی شو او مونږه غلا دومره ډېری خزانه ور کړی وې چې داغه کنجانی با د طاقتور سړو یوې ډلې په مشکل سره اوچتول شوې یو ځل چې کله هغه ته د خپل قوم خلکو وویل مغرور کېګه ما بهشکه الله مغرور خلق نه فخوي کم مال چې الله تعالی درکړي دي پاغه باندې د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او د دنیا نه هم خپل حصہ مه روا احسان کوا لکه څنګه چې الله ستاسو سره احسان کړی دی
او پزمک کی د فساد راپورته کولو کوشش مکوا بشکا الله فسادیان نفخوي نو هغه ورته ویل دا ټول هرڅو خو ماته د هغه علم په وجه راکړې شوی دی کم چې ماته حاصل دی آیا هغه ته دا علم نه وو چې بشکا الله د هغه نه مخکې ډیر داسې خلک تبا کړی دي چې هغه داغه نه زیات قوت او زیات دل لرله د مجرمانو نه خو داوی ګناه نه تاسو ولي کیږي یو ورځ هغه د خپل قوم مخته په خپل پوره شان او شوکت سره راووتو کم خلک چې د دنیا د ژوند طلبګار وو هغه چې دی اولیدو نو وی ویل ارمان دی چې زمونږ هم هغه سوې کم چې قارون لور کړی شوی دی دغه د لوی برخي خاوند دی لیکن کم خلک چې د علم خاوندان وو هغه ویل افسوس دی ستاسو په حال باندې د الله ثواب بهتر دی د هغه سړي د پاره چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا دولت صرف صبر کوونکو خلکو ته میلاويږي اخر دا چې مونږه هغه او دغه کور پزمکه کې ورننه استل بیا داغه د ملګرو یو ډله نوا چې داغه امداد لراغلې وي او نه هغه پخپل د خپل ځان امداد وکړي شو نو کوم خلکو چې پرون داغه پشان د جوړېدو ارزو لرلا اوس وایي چې افسوس دی زمونږ هیر شوی وو چې الله تعالی پخپل خوخه خپل زینو بندگانو لا فراخ رزق ورکوي او زینو لا په اندازا کو الله په مونږ باندې احسان نوې کړي نو مونږ به هم پزمکه کې ورننېستي وي افسوس مونږ ته یاد نه وو چې کافران فلاح نه مومي دغه د اخرت کور خوبا مونږه د هغه خلکو د پاره خاص کوو چې هغوی پزمکه کې خپل لوی نغواړي او نه فساد کول غواړي او ښه انجام د پرهیزګارانو د پاره دی څوک چې د نیکۍ سره راشي داغه د پاره با داغه نه بهتر نیکی وي او څوک چې د بدۍ سره راشي نو بدکارو تبا هغه سي بدله ملاويږي چې څنګه عملي کوو اے نبی صلی الله علیه وسلم یقین وکړه چې چا دا قرآن پتا فرض کړي دي هغه بتا یو بهترین انجام ترسوي د خلکو ته وایا چې زما رب خپوهيږي چې د هدایت سره څوک راغلي دي او پخکاره گمراهۍ کې څوک مبتلا دي ته د دې خبري امیدوار هرگز نه وي چې پتا باندې با کتاب نازلېږي دا خو صرف ستاد رب په مهرباني سره پتا باندې نازل شوی دی پس ته د کافرانو مددگار ما جوړېږي او داسې چرته اونشي چې د الله آیاتونه کله پتا نازل شي نو کافران تا داغې نه منع کړي د خپل رب په طرف دعوت ورکوا او هرگز په مشرکانو کې مشاملېږي او د الله سره بل معبود ته आवाज مکوا داغنه سیوا بل معبود نشتا هر سیز هلاکه دن کې دی سیوا د هغه د ذات نه حکمرانی داغه دا او هم هغه ته ټول واپس کیږي